واخان ولې دومره مهم دی؟ واخان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري. واخان دهلیز د افغانستان په ختیځ کې یوه اوږده، تنګه او لوړه غرنۍ سیمه ده چې د چین، تاجکستان او د پاکستان تر واک لاندې ګلګت بلتستان سیمې ترمنځ موقعیت لري. دغه دهلیز د افغانستان د جغرافیوي او ستراتیژیک اهمیت یوه مهمه نښه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د سوداګرۍ او کلتوري تبادلې لپاره کارېدلې. د واخان دهلیز اقتصادي، جغرافیوي او سیاسي اهمیت نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره هم خورا زیات دی. واخان دهلیز د افغانستان د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ برخه ده. دا تنګه دره د پامیر لوړو غرو په منځ کې شاوخوا 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د دې پلنوالی له 14 څخه تر 15 کیلومترو پورې رسیږي. له دې سیمې د پنج او پامیر سیندونه راوتلي چې د آمو سیند د جوړېدو سرچینه ګڼل کیږي. د دې ستراتیژیک موقعیت له امله واخان نه یوازې د افغانستان د جغرافیوي ځانګړتیاوو یوه نښه ده بلکې د سیمې د هیوادونو د نښلولو یوه مهمه کړۍ هم ده. واخان دهلیز د 19 پیړۍ په وروستیو کې د انګریزانو او روسانو ترمنځ د سترې لوبې په پایله کې رامنځته شوه. دا سیمه د دواړو امپراتوریو ترمنځ د بفر زون په توګه وټاکل شوه. بفر زون هغه سیمې ته وایي چې د دوو جنګیالیو هیوادونو ترمنځ یوه صلحامیزه سیمه وي او جنګ پکې نه وي، ترڅو د نظامي او ستراتیژیک ټکرونو مخه ونیسي. که څه هم دغه سیمه له ستونزمنو لارو او شرایطو برخمنه ده، خو د تاریخ په اوږدو کې د سوداګرۍ او کارواني تګ راتګ لپاره ډیره کارېدلې ده. واخان دهلیز د 4 هیوادونو افغانستان، چین، پاکستان او تاجکستان د نښلولو یوه ستراتیژیکه نقطه ده. که په دې سیمه کې د پانګونې او پرمختګ لپاره ګامونه پورته شي، نو دغه دهلیز به د سیمې اقتصادي پرمختګ لپاره کلیدي رول ولوبوي. دغه دهلیز کولی شي د افغانستان، تاجکستان او چین ترمنځ د سوداګریزو توکو لیږد لپاره یوه نوې اسانه لاره برابره کړي. د دې لارې پراختیا به افغانستان د ترانزیتي عوایدو زیاتولو او د اقتصادي ودې لپاره فرصتونه برابر کړي. چین د واخان له لارې د خپلو اقتصادي ګټو د پراختیا لپاره ځانګړي پلانونه لري. د کراکروم لوی لارې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له جوړېدو وروسته چین غواړي د واخان له لارې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو سره ځان ونښلوي. د واخان دهلیز د سیمې لپاره د چین د نفوذ د زیاتېدو له امله د هند او لویدیځو هیوادونو لپاره یوه ستره ننګونه بلل کیږي. هند دا سیمه د خپلو ګټو لپاره یو ښکاره ګواښ بولي او د چین پر فعالیتونو یې څو ځله نیوکې کړې دي. د واخان دهلیز پرمختګ د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي ګټې لرلی شي. مثلا د هند، چین، تاجکستان او پاکستان سره د سوداګرۍ پراختیا، د ترانزیتي عوایدو زیاتېدل او د سیمه ییزو بازارونو ته لاسرسی. او بل دا چې د واخان دهلیز به تاجکستان ته اجازه ورکړي چې د کراکروم لوی لارې له لارې چین او د پاکستان بندرونو ته لاسرسی ومومي. او بل پاکستان کولی شي د واخان له لارې د منځنۍ اسیا بډایه معدني منابعو ته لاسرسی ومومي او خپلې اقتصادي چارې پیاوړې کړي. په دې وروستیو کې راپورونه شته چې د پاکستان حکومت هڅه کوي د واخان دهلیز له لارې پر سیمه خپل نفوذ زیات کړي. دا ډول هڅې د افغانستان د ملي ګټو لپاره جدي ننګونې جوړوي. افغان حکومت باید د دې ډول ګواښونو په وړاندې فعاله او ځواب ویونکی سیاستونه غوره کړي، ترڅو د هیواد ملي حاکمیت او سیمه ییز رول خوندي کړي. ترڅو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي. د واخان دهلیز د افغانستان لپاره یوه بېساري اقتصادي او ستراتیژیک فرصت دی. د دې دهلیز د پراختیا لپاره د سیمه ییزو هیوادونو سره همکارۍ ته اړتیا ده. افغان حکومت باید د دې ستراتیژیکې سیمې په اړه د ملي او نړیوالو سیاستونو د پیاوړتیا لپاره جدي ګامونه پورته کړي او په سیمه کې د منزوي کېدو مخه ونیسي. د دې دهلیز د پرمختګ په برخه کې هر ډول بېغوري به د هیواد ملي او اقتصادي ګټو ته جدي زیان واړوي. که دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو یو لایک ورکړئ. که کوم پیشنهاد او یا هم غوښتنه لرئ نو کومنټ حتما پرېږدئ.
او د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.